بزنس او کاروبار پیلولو لپاره 10 مهم او اړین ګامونه. د دې لپاره چې تاسو یو غوره بزنس پیل کړئ او هغه بزنس تاسو پرمختګ ته ورسوئ، دغه 10 ګامونه تاسو سره مرسته کوي چې خپل بزنس په علمي شکل سره پیل کړئ او د بریا تر لوړو پوړیو پورې ورسوئ. راځم لومړني ګام ته. لومړنی ګام دا دی چې تاسو یوه غوره او مناسب مفکوره د خپل بزنس لپاره وټاکئ. داسې یوه مفکوره چې په هغه کې تاسو غورهوالی ولرئ، په هغه کې تاسو تخصص ولرئ، په هغه کې تاسو وړتیا ولرئ، تجربه ولرئ او مهارت ولرئ. کله چې تاسو غورهوالی په یوه مفکوره کې ولرئ، په هغه مفکوره کې په ښه بڼه تاسو سیالي ترسره کوئ او له نورو کسانو څخه یا له خپلو سیالانو څخه مخته کیږئ. دویم ګام دا ده چې تاسو د خپلې مفکورې لپاره په بازار کې څیړنه وکړئ. په پټو سترګو سره خپل کاروبار مه پیلوئ. څیړنه وکړئ چې تاسو په بازار کې سیالان څوک دي، تاسو پیرودونکي څوک دي، په کومه کچه تاسو دغه بزنس لویږي، څومره کسان په یوه کال کې په 5 کلونو کې دغه مفکورې څخه کولی شي چې استفاده وکړي او آیا د لویېدو وړ ده دغه مفکوره که نه ده، آیا همداسې کوچنی پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي. بازار کې څیړنه ورته وکړئ، د هغې څخه وروسته دغه مفکوره پیل کړئ. دریم ګام چې تاسو باید واخلئ هغه دا دی چې د خپلې مفکورې لپاره یو بزنس موډل جوړ کړئ. یعنې مخکې له دې چې ته بزنس پلان جوړ کړې، اول بزنس موډل جوړ کړه. ټول بزنس دې په یوه پاڼه کې راوله. پیرودونکي دې څوک دي، وړاندې کړل شوي ارزښتونه دې څه دي، پیرودونکو سره څرنګه اړیکه پیدا کوې، سرچینې دې څه دي، عواید دې کومې لارې ته راځي، لګښتونه دې څومره دي. دغه ټول ته مشخص کړه، تعیین یې کړه. د هغې څخه وروسته ته خپل بزنس پیل کړه او مفکوره د آزمایښت کړه په بزنس موډل کې. مخکې له دې چې ته بازار ته دننه شې، اول دې خپل محصول، هغه چې هر څه دی، خپل محصول د هغه که هغه خدمت دی که هغه جنس دی، ویې ازمویه او تجربه یې کړه. د هغې څخه وروسته بیا بازار ته دننه شه تر څو ته له ضرر څخه ځان وساتې. څلورم ګام چې باید ته واخلې هغه دا ده چې ته خپل بزنس پلان جوړ کړه. ته اوږدمهاله پلان د خپل بزنس لپاره جوړ کړه چې ته خپل بزنس ته په کوم شکل سره هدفونه ټاکې، په کوم شکل سره عواید ته راټولوې او هره برخه دلته ته په جزئیاتو سره تشریح کړه په بزنس پلان کې. پنځم ګام چې د خپل بزنس لپاره اخلې هغه دا ده چې ته د خپل بزنس لپاره د بودیجې سرچینې مشخصه کړه چې تا بزنس له کومو لارو څخه دغه لګښتونه تمویلوي. د پیلېدو لپاره څومره بودیجې ته اړتیا لري، آیا د بودیجې له خپلې شخصي بودیجې څخه استفاده کوي، له چا څخه قرض اخلي، اسلامي پورونه اخلي، یا هم له یو بلې تمویلي سرچینې څخه ګټه اخلي، یا هم د خپل بزنس ونډې له چا سره شریکوي او شراکت پیلوي. شپږم ګام چې د خپل بزنس لپاره باید تاسو واخلئ هغه دا ده چې تاسو خپل بزنس کوښښ وکړئ چې کله چې مطمئن شوئ چې عوایدو ته رسیږي یا پرمختګ کوي، هغه ثبت کړئ، راجستر یې کړئ تر څو هغه حقوقي ستونزې تاسو حل شي. ځکه چې که چېرې تاسو هغه بزنس ثبت نه کړئ، راجستر نه کړئ او تاسو په نوم سره بل څوک فعالیت ترسره کړي، هغه بیا په تاسو باندې عریضه ترسره کوي او ممکن تاسو فعالیت بند کړي. اووم ګام چې تاسو باید د خپل بزنس لپاره واخلئ هغه د نوم، رنګ، شعار او لوګو ټاکل دي چې دا ټول باید تاسو د بزنس د موخو سره همغږي ولري. اتم ګام چې تاسو باید د خپل بزنس لپاره واخلئ هغه د یو مناسب ځای یا مکان ټاکل دي، که هغه په فزیکي بڼه وي یا هم په آنلاین بڼه، ځکه چې ځای په خپل بزنس کې ډېر اهمیت لري. نهم ګام چې دی د عملیاتي پلان ګام دی. یعنې په نهم ګام کې تاسو هغه څه چې تاسو پلان کړي دي هغه باید په عمل باندې تبدیل کړئ، ځکه غیر له عمل څخه، غیر له اقدام څخه هیڅ هم امکان نه لري. لسم ګام چې تاسو باید د خپل بزنس لپاره واخلئ هغه په دوامداره توګه د خپل ځان او تاسو د خپل بزنس غوره دی. یعنې تاسو باید همیشه یا تل خپل ځان ته پرمختګ ورکړئ، خپل بزنس ته پرمختګ ورکړئ او تر څو تاسو په بازار کې پرمختګ وکړئ. او دا هم په یاد ولرئ چې په هغه کچه تاسو بزنس پرمختګ کوي، په کومه کچه چې تاسو خپله پرمختګ وکړئ. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.